په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو ټولولو کنفرانس جریان لري. ځینې هیوادونو د مرستو ډاډ ورکړی. د املا برادر اخوند د مړینې خبر آیا حقیقت لري یا نه؟ جزئیات یې په همدې ویډیو کې وګورئ. د پښتون غږ درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. پام وکړئ د دې ساعت تازه، مهم او عاجلو خبرونو ته. پس له هغې چې په سوشل میډیا کې د افغانانو ترمنځ د طالبانو د یو مشر ملا عبدالغني برادر د مرګ اوازې خورې شوې وي، نن د طالبانو یو بیان محمد نعیم په خپل ټویټر باندې د ملا برادر یو غږیز پیغام خور کړ چې هغه کې ملا برادر د خپل مرګ خبرونه دروغ او پروپاګند ګڼي. ملا عبدالغني برادر چې د طالبانو د وزیر اعظم نایب ټاکل شوی، د تیرو څو ورځو راهیسې په مطبوعاتو کې نه دی لیدل شوی او داسې ګنګوسې وې چې کني هغه د طالبانو په خپل منځي شخړو کې وژل شوی یا زخمی شوی دی. ملا برادر په خپل تازه پیغام کې چې یوازې غږ یې اورېدل کېږي وایي چې جوړ دی خو چیرته په سفر دی، خو دا یې ونه ویل چې چیرته په سفر تللی او مقصد یې د دې سفر څه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د ټولولو کنفرانس جریان لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې هیواد به یې افغانستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته وکړي. نوموړي غوښتنه کړې چې د افغانستان اسلامي امارات باید نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. بلخوا بیا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی دی چې 100 میلیونه یورو به د ملګرو ملتونو او نورو خیریه سازمانونو په واک کې ورکړي ترڅو یې افغانستان کې د بېوزله او کډوالو لپاره وسپاري او افغانانو ته مرستې وکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغانستان ته نورې مرستې په پام کې دي، خو سمدستي به 15 میلیونه یورو مرسته وکړي.